سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ باست دی او زموږ له تېرو ویډیوګانو څخه به مو خوند اخیستی وي. دوستانو نن په دې باره کې ویډیو لرو چې تاسو څنګه کولی شئ چې د خپل موبایل غل معلوم کړئ. یعنې تاسو نه څوک موبایل پټ کړي او تاسو هغه غل معلوم کړئ. یعنې د ستاسو موبایل به چې څوک راخلي هغې نه په اتومات ډول عکس به ترېنه وباسي. تاسو چې خپل موبایل ته کوم کوډ ورکړی وي، پاسورډ هغه که پټرن کوډ وي که پن کوډ وي او هغه کوډ یې غلط ورکړه ورته، نو ستاسو موبایل به د غل نه په اتومات ډول عکس اخلي. نو دوستانو راځئ، ډېر جالب اپلیکیشن مې درته راوړی دی. راځئ چې ویډیو شروع کړو، ټوله طریقه تاسو ته زه پکې وښیم. نو دوستانو راځو ویډیو شروع کوو. د اپلیکیشن نوم دی دوستانو تیفت کیچر. دا به دوستانو تاسو آلریډي د پلی سټور نه انسټال کړئ. پلی سټور کې لاسرسي وړ دی. دا ما انسټال کړی دوستانو. دغه اپلیکیشن دی تیفت کیچر. دا ما انسټال کړی. دا به دوستانو تاسو خلاص کړئ. دا چې کله خلاص کړو دوستانو، زه خپل موبایل اوس لاک کوم. دا چې ما لاک کړو، خو زما د موبایل پاسورډ دی دوستانو دغه پاسورډ دی. زه اوس تاسو ته ښیم. دغه پاسورډ ما صحیح ورکړو، خو که زه اوس بیرته موبایل لاک کوم، فرض مثال دا زه ږدمه چېرته او دا ما کېښود او بل چا راواغسته، دې ته یو غلط پاسورډ ورکوي. دا چې کله دې ته کله غلط پاسورډ ورکړو، نو دا موبایل به په اتومات ډول د عکس نه عکس وباسي. اوس ګورئ دوستانو، زه دې ته اوس یو غلط کوډ ورکوم دې موبایل ته. تاسو اوس لیدلی شئ. اوس ګور دا موبایل زه داسې تاووم، صرف د دې لاک دپاره چې زه یو غلط کوډ ورکوم. اوس یو غلط کوډ زه ورکوم، مثلا داسې یو کوډ زه ورکوم. یو مې دا ورکړه دوستانو، یو دا شو. دا چې کله ما ورکړه لیدونکو، نو دا خپله د ما نه دې عکس ویسته. اوس بیرته صحیح پاسورډ زه ورکوم. دا وګورئ دوستانو، دې د ما نه عکس ویسته. دا وګورئ، دا یو عکس، دا د بل عکس. نو هر وخت که تاسو موبایل څوک راخلي او کوشش کوي چې پاسورډ ورکړي ورته او پاسورډ ته غلط شو، نو ستاسو موبایل به په اتومات ډول د عکس نه عکس وباسي. تاسو کولی شئ د خپل موبایل غل په اسانۍ سره پیدا کړئ. نو دوستانو دا ویډیو چې ما مجتبا شمي تاسو ته تیاره کړې وه. که چېرته زموږ ویډیو مې خوښه شوې وي، دوستانو سره یې هم شیر کړئ، او که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، زموږ چینل در سره هم سبسکرایب کړئ، او د دې تر څنګ زموږ فیسبوک پیج هم در سره لایک کړئ، تر څو دغسې معلوماتي ویډیوګانو څخه خوند واخلئ. تر بلې معلوماتي ویډیو پورې ښه وخت.